محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. لمرنی چې الله عز وجل دغه کتاب صفت وکړي چې دا کتاب داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته، خبرې یې صفا د شک وتلي، او دا یې ویل چې دا د متقینو هدایت دی. نو اوس دغه قرآن په نسبت خلک درې ډلې وکستې په یاد. اوله ډله صفا د زړه د خولې مؤمنانو، په زړه کې مؤمن دی، په خوله مؤمن دی. د هغو صفات بیان کړو، د هغو تعارف یې مشترک چې هغه دغسې دي. دوهمه ډله چې وه هغه بیا صفا کافر و، د زړه څم کافر و، د خولې څم کافر و، ایمان یې نه پر راوړي، د هغه تعارف یې وکړي. اوس نو چې دی دا ګرد آیاتونه دا چې زموږ سبق پر ولاړ دي، اووه آیاتونه د لمبر ته چې وګورئ، د آیات کریمه لمبر ګرد عمر د آیات په پای کې ګورئ، د آیات په سر کې لمبر نه. اکثره وخت سر ته ګورئ. موږ چې اوس کوم شروع کوي ومن الناس، دا اوس اتم نمبر آیات، ولې د ده پای ته وګوره، برات پاکشنی دایره کې اته لیکلي دي. ته به داسې نه وایې چې ومن الناس دا اووم نمبر آیات یا دا اتم دی، هغه اووه چې لیکلي خو د اخر آیات لپاره لمبر دی، آیات خلاص لمبر ورکوي. نو اوس اووه تېر سوي دي. موږ د دوی دپاره چې کوم بیان کېږي په د آیاتو کې د منافقانو لپاره په 14 آیاته کې راځي. نو اووه او 14 چې پر راجمع کې عباره 60 شول. نو تر 60 آیات پورې چې اوس موږ روان یو د خیر هلته ان الله علی کل شیء قدیر هغه رکوع پرې کېږي. د منافقانو تعارف الله عز وجل کوي. موږ المنافق ډېر مشکل دی چې سړی یې درک کوي. نو الله تعالی د دوی هغه نښې و هغه د دوی صفات ډېرې بیانوي. وایي د مؤمنه څخه دا منافق په یوه نقشه خه تاسو یې نه پېژني، پر بله یې پېژني، که هغه بله دا د تعارف داسې دی. نو دلته الله داسې فرمایي ومن الناس، ځینې د خلکو څخه، ومن الناس یعنې وبعض الناس، ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دي یقولو چې دی خو وایي په خوله باندې آمنا بالله، آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله عز وجل باندې چې الله څنګه دی هغسې منو. وبالیوم الاخر، یوازې الله نه، د آخرت پر ورځ د ایمان لرو. د آخرت ورځ چې ذکر کړه هغه د آخرت خبرې ګرده، د قیامت دی، که حشر د اجسادو دی، که نشر د عملنامو دی، که پل صراط دی، که طول ترازو دی، دا ګرده شیان چې جنت و دوزخ یوم الاخر کې دا ګرده درج دي. دا خو دوی وایي د دوی دعوه ده. الله بیا وایي وما هم بمؤمنین، و په داسې حال کې دوی دا دعوه کوي، دا و د حال لپاره دی، ما چې نه دي هم دوی بمؤمنین، مؤمنان نه دي. ښه نو چې دا خبره کوي چې ما ایمان راوړی دی او الله پاکه ته په خبر یې چې دوی مؤمنان نه دي، نو د دې بیا فایده چې د ولې کوي. په یو سړی چې په زړه کې یو کار، یو عقیده نه لري او په خوله یې اظهار کوي، خو د دې علت چې دي کار یې څه دی؟ الله وایي یخادعون، د ده خطا ایستل کار. یخادعون
دوی چلبازي کوي، خطا ایستل کوي، دوکهبازي کوي د چا سره؟ الله د الله عز وجل سره. والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې هغو ایمان راوړی دي. نو دلته به مفهم یخادعون چې دی دا خو د هغه مفاعلې به خادع یخادع مخادعه. خدع خو خطا ایستلو ته ویل کېږي، دا خو مخادعه ده. مخادعه خو یو تر بل خطا ایستل. نو یو تر بل خطا ایستل څه معنی؟ هلته وګوره چې دی د الله او د هغه کسانو سره چې مؤمنان یې مخادعه کوي، یعنې دا منافق دا کوشش کوي چې الله او مؤمنان خطا باسي، الله او مؤمنان خو نو بیا دا کوشش کوي چې دی خطا باسي. شراکت دغه رقم کېږي. بله سوال واردېږي. سوال دا واردېږي چې د خدع معنا چې د چپلا خدع چا مجرد یې زده کړه. خدع دا ده چې یو سړي څخه یو شی پټ کړي، دی نه خبر یو شی وښکاره کړي، کراره به رغزار چم ورته وکړي. خدع ګر دومره د کمزوري سړي کار چې په زورور مخامخ د مقابلې وس نه رسېږي، بره چمونه ورته کوي. یو چم ورته کښېږدي، بل چم ورته کښېږدي، بل چم ورته کښېږدي. نو دلته به دوی د الله څه چی پټ کړي. الله ته خو هر شی معلوم دی. نو کافر خدعه څنګه کوي چې هغه اصلي شی پټ کړي، بل ښکاره کړي؟ خو الله یې دواړه ویني. نو دلته به د ده د خوا څخه چم څنګه وشي د الله سره؟ د الله د خوا به بیا څنګه ورسره وشي؟ خو مال چم د کمزوري کار دی، نو الله کمزوري دی چې د سره چم کوي؟ نه کوي الله. نو دا څنګه استعمال شوی؟ نو د دې یو جواب دا دی چې دلته چې دی د ګوره د کافر د خوا څخه خدع حقیقي ده. دلته مضاف د یخادعون رسول الله. رسول خو بیا په هر شي نه دی خبر. خو ډېر خلک و نبي علیه السلام ته بیا ظاهر دغسې خبرې کولې. پیغمبر علیه السلام یې خطا ایست. حتی نبی علیه الصلاة والسلام د مدعیانو ته دعوچان چې براله بل په داسې کې داسې کسان شته، یو سړی نه یا د خلکو پر چا مجبوری د خولې څخه ګولج ویږي، پر حق یې زوی مړي خپل حق نسي بیانول، ناسې براله ابل زوی مړي د هر رقم جراري لکه بلبل رغیږي بلا نه حق دعوا کړي. نو پیغمبر په دا دعوو کې تاسو هغه حق وایاست د الله څخه وبېرېږئ. زه چې وتا ته فیصله در وکړم چې هلکه دا ملامت حق ستا دی وایه، نو که ته پر ناحقه نه وې پیغمبر د اور ټوټه مې درغلي ته به داسې نه بلې چې د الله رسول فیصله را وکړه د ومې ګټله. نو که په باطن کې پر باطله یو په ظاهره چې مازې په خپله چالاکي کوله پیغمبر اور مې درغچې کې دا نه کوي، نو اور وړه در سره معنا د دوژخ برخه مې درکړه باندې تا ته. نو ګوري دا یې ولې وایي پیغمبر؟ خو ډېر کسانو په خوله بجالو پیغمبر یې خطا ایستي. نو پیغمبر خو به خطا وځي چې ځینې پټ کړي هغه اصلي شی بل ورښکاره کړي. نو دلته به ته مضاف کړي یخادعون رسول الله. بره به دا سوال نه واردېږي چې کافر نو الله څنګه خطا باسي؟ الله ته خو هر شی ښکاره دی. خطا ایستل خو دغه دی چې سړی نه پوهېږي ته به داسې یو شی پټ کړي بل ورښکاره کړي، هغه خطا وځي. الله خطا وځي دا رقم. نو موږ یې الله نه دی مراد، رسول یې مراد دی. مؤمن خو خطاویز والذین آمنوا یې پر عطف کړی دی. نو کېدای شي ما په خبره پوه شواست. نو ځینې تفاسیر دلته مضاف دي، ځینې مضاف نه دي. وایي اصلي خو مخادعه د رسول سره کافران کوي، مګر الله پاک وایي د رسول د ذکر کېدو ضرورت نشته چې زه رسول ذکر کوم. د رسول خطا ایسته چې خطا باسي وایي ما خطا باسي، کنه الله خو نه خطا وځي، مګر د رسول پر ځای خپل ځان په کاسته ولې ذکر کوي؟ د دې دپاره چې الله وایي د رسول زما سره دغسې یو دی، که چا د ده سره بد کول زما سره کوي، که ښه ورسره کول زما سره کوي. کېدای شي دا دویم جواب ته هم پوه شوي یاست. معنا خو د فقها په رقم ده چې اوس هم خدعه د رسول سره کېږي، مګر مضاف هم نږدو چې دلته کې فقط الله مو یشلی، مګر الله ځان د ده په قصد ودروي چې معنا د رسول زما سره دغسې اتحاد. بل والذین آمنوا یې پر عطف کوي. په دې کې دا در وښوله چې مؤمن ته وایي چې ستا سره څوک کومه معامله کوي الله وایي زما سره کوي بس. که چا په مؤمن فسخاند وایي الله وایي دا ګویا کې په ما وایي، چې مؤمن خطا ایستي ګویا کې دا په ما کوي. نو د رسول پر ځای په خپله ډایرکټ ځان ذکر کوي، او دا الذین آمنوا معه هغه یې پر عطف کړه چې بس موږ سره یو یو، رسول و الله او مؤمنان ګرد سره یو، دا یې وډاله بس. نو ته چې مخادعه کوې ګویا کې د رسول سره رسول سره چې کوي ګویا کې ما سره کوي. نو هغه سوال دغه دی خدعه د الله سره کېږي یا سم رسول دو چې یخادعون رسول الله، یا د رسول مضاف کړو په خپله رسول مراد یې، مګر رسول یې ذکر نه کوي. څوک یې ذکر کوي؟ الله خپل ځان ذکر کوي. لکه سړی چې داسې شي د یو چا وزوی ته ښکنځل وکړي، بد سپک رد ورته وایي، سړی به ورته وایي تا څو ورځ ما سپکاوی کړی دی. هغه ورته بابا ما خو ګوره موږ ستا لاسونه مو چولي، ستا سپکاوی مې کله کړی دی. برای نو خو چې زما زوی کوي ما کوي وایي، فرق یې بیا په دې کې څه دی؟ که سره ځان یاد کړي هغه زوی مې عام، یا د یو پیر مرید دی د هغه اهانت کوي، پیر به یې سړي ته وایي ګرد عمر ته زما سره عداوت کوي، سپکاوی کوي. دی ورته وایي چې بابا ما خو ستا سره دا رقم نه دي کړي. هغه وایي نو خو زما د مرید زما غېږي دا رقم. د الله او د رسول ما یو مثال داسې پیش کړي چې د رسول او الله دغسې سره یو دي. د رسول رضا د الله رضا ده، د رسول ناراضګي د الله ناراضګي ده. نو الله یې پر ځان باندې ځان ذکر کوي. دلته د دې خوا هغه خدعه جوړ شو. د الله د طرفه بیا څنګه کېږي؟ نو الله کم کمزوري چې دوی سره خدعه کوي،
الله خو خدع داسې نه ورسره کوي چې د کمزورۍ چپي د ده د خدعې جواب په دغه رقم ورکوي. د ده د خدعې جواب چې الله د دې د چم جواب چې په دا رقم ورکوي باره دغه جواب هم خدعه ویل کېږي. لکه بل مثال به موږ کښېږدو. یو سړی دی بل یې په لغته ووایه نو خوا دې لغته یې وکړه، هغه یې په لغته نه وایي، هغه نو بیا بل وخت را ولاړ شي قرار د ده مالي تاوان دی یا بل تاوان یې قرار هغه تاوان ورسي. بیا نو خپلو انډیوالانو ته امام داسې بده لغته در کش کړي. اوس ګوره دا د لغتې جواب چې په لغته نه دی کړی په بل شی یې ورکړي نو پر دې جواب یې د لغتې نوم کېښود. الله عز وجل چې دا کافران دا منافقان دوی چې د الله سره چم کوي الله د هغه چم جزا او بدله ورلره ورکوي نو پر دغه هم د خدعې نوم ایښودل کېږي. نو ګویا د دواړو طرفه مخادعه راغله. الله یې څنګه کوي؟ الله نه کمزوری دی چې ورسره وي، فقط داسې کوي الله او مؤمنان. الله بره دا د ایمان چې دا منافق یې ښکاره کوي. په شریعت کې به تاسې د منافق حکم معلوم وي. منافق چې دی هغه نه وژل کېږي. حتی نبي علیه الصلاة والسلام ته الله وښول او اصحابو اجازه هم وغوښتله. باره نبي علیه السلام ته یا رسول الله که ته اجازه وکړې حضرت عمر صاحب ډېر ورته تلوار وي باره د دې کار خو به زه ورخلاص سرونه مې وم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیاسي بصیرت پر بنیاد هم الله هم اجازه نه ورکړې. باره اولیا دا بد نتیجه ورکوي په بیابان کې. باره داسې خلک وایي ان محمدا یقتل اصحابه. اوس خو دې په ډله کې را روان دي پېژنم چې کافر دي زموږ ایمان نه را باندې لري چې وسې اوس تاوان را رسي مؤمنانو ته تاوان رسي. مګر اوس خو خلک زما په ډله کې بولي. زه چې پر راوغورځېږم د ده سر قلم کم دار کم خلک به راوایي وروره دا لکه لیونی مخ پر غوړېدلی دی خپل پردی فرق نه لري بل انډیوال یې بل ورځ نه کوي ضربه بل یې فلانی نه کوي. اوس چوپتیا چې هغه ما پېژندي مګر په دې د ګرد جان سر خلاصېږي. په ګرد جان بیا تارې ورته جلا جلا کښېږدي چې بابا دا دغسې بد سړی و دا دغسې جاسوس و دا فلانی و تر سره به یې زغمې بېګاره. نو ګوره چې الله دی نه رسوا کوه. رسول کې هم ویل والمې و اجله تاوان ورسو مؤمنان داسې هم ځینې منع کړي وو او چې مړ سوی د مؤمنانو په اجره کې هم شخیر. عبدالله ابن ابی چې رئیس المنافقین په مدینه کې په بقیع کې نه کوي شخ د مسلمانانو په اجره کې شخیږي. دغه معاملې ته چې ور وګورې نو سړی وایي د ده سره ګویا کې خدعه وسوه. اسلام یو شی ورسره مه کړی دی هغه پټ شی پټ کړی دی. پټ شی څه دی چې ځای کې دوزخ دی ازلي ابدي بدبخت دی. مګر زه چې پېژنم ولکه یا مؤمن یې ګوره الله یې دوزخ ته اچي مګر ظاهره معامله د چا ورسره کوي د مؤمنانو. نه دی قتل کوي نه مال غنیمت کوي نه بل شی په کوي تاوان نه ورسي. نو ظاهره دی په خوشحال دی منافق چې هغه دی د مسلمانانو په جنګ کې حساب غنیمت الام ولا چې برخه راکړي. ظاهر غږ هم نه راته کوي یادي قرار درته هغه سایه لاندې ګرځم دی چې د پای دغسې د معامله مګر چې د مازې سترګې پټ شولې ځای هغه اسفله سافلین ځای دی. نو دا خواته چې ورته وګورې دا ګویا کې هغه د دې د خدعې جواب هم ګویا کې په خدعه ورکول سونه شراکت معنا سیسوله. ترجمې ته متوجه شو. یخادعون دی چلو پریب کوي الله د الله سره. د الله سره خو چل نه چلېږي مارونه د هغه رسول د الله دی. والذین او د هغه کسانو سره هم کوي امنو چې هغوی ایمان راوړي د الله وایي چې مؤمن خطا باسي هم ګویا کې ما خطا باسي. وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون دی نه خطا باسي الا انفسهم مګر نه خپل ځان یې خطا ایزدی چې زه نو څنګه ښه خلاص د مسلمانانو په اجره کې هم ښخېږم غسل هم راکوي وژنې مې را امنه ځان یې خطا ایسي دوژخي یې ته چې وادانو زما دپاره در پاک وي وسایل. وما یشعرون او دی شعور هم نه لري پوهېږي هم نه. یو عقل دی یو شعور دی. شعور چې دی شرموښکۍ یې لري میږه یې لري پتاڼ یې لري اکشنه یا سور لالبیګ هغه لا د خپل انتنونه دی ودرېږي سره داسې کې بالا معلومېږي چې پر دې خوا باندې ګټه ده پر دې تاوان دا د ورګي شانګې دی د دې څه ډېر غټ کار اخلي پر ډېر کیلومتره شی ور معلومېږي. میږه یې شانګور د هغه رقم دی سترګې یې نه دی چې د سترګې وي د هغه اکثره شیان د دغه څه بس کار اخلي دغه د انتنان کشف الله پاک ورته کوي دی ګرځي داسې کې شعور دی هم خپل د ګټې چې ته ورځي د تاوان د شي څخه د شي پر شا کېږي. نو شعور چې هر حیوان لري انسان ممتاز دی چې الله شعور ورکړی دی. شعور په د پنځو حواسو چې ابو درز مرته بیان کړ او بل عقل ورکړی دی. عقل بیا یو بل سټلایټ دی غټ چې دلته د په دماغ کې نشته. الله د انسان عقل جوړ کړی دی. نور عقل مجرد دی ماده نه ده خو هغه سټلایټ چې د انسان دپاره دی د انسان د دماغ سره روابط دی. لکه موږ چې د مثال په توګه دغه د موبایل خپل سټلایټ چې هلته دی د موبایل سره ارتباط لري. موبایل داسې کارونه ځینې اخلي د دلته چې ته پر ووایې کتاب خدای خبر په کوم جان کې چیرې پروت دی دلته درته راښکاره کړي چې دغه وایي داسې وایي نه کتابونه پکښې کې راځي معلوماتونه پکښې کې راځي تاریخونه پکښې کې راځي چې دا داسې کې دستې راولي اوس دا دی چیرې پروت
ځای خدای خبر چی دی، خو یو برقي رابطه ده، په هغه برقي رابطه کې هغه کتاب تا ته رانقل سي درته ښکاره سي. حتی که یو جنګ ګورې هغه جنګ درته راښکاره سي، دلته راسي، برقي رابطه ده. د هغه عقل رابطه هم د دماغ سره، د حیوانات دغسې عقل نه لري لکه انسان. په حواسو کې ګرده سره شریکان دي، لکه شرموښکۍ چې دا 15 حواس لري، انسان یې هم لري. عقل بیا جلا شی دی. الله د کافر په باره کې داسې نه وویله چې وما یعقلون، دی عقل نه لري. وما یشعرون، الله وایي دا دغه نخرې الهي دی، شعور یې دا ختم دی. کیدای شي په خبره پوه شو، شرموښکۍ شعور ختم دی؟ نه دی، کار اخلي. الله وایي که ده د شعور قدر ادراک له درلودی، په قرآن به ایمان راوړی وای، مؤمنان به منلی وای، رسول به منلی وای، خپله ګټه به کړې وای، مګر د ده دماغ خو پرېږده چې زه ووایم چې ستا عقل کار نه کوي، یا چې شعور دې ولاکه کار کوي، پر دوزخ سده ور روان. کیدای شي بس موږ ته متوجه یاست. په دې کې د دوی زیاتې بې عقلي بیان، کنې حال دا دوی خو د ځان لپاره د ډېرې پوهې دعوه، د ډېر علم دعوه کوي. نو دوی چې دي وما یخدعون، نه خطا باسي الی انفسهم، مګر نه خپل ځانونه ځان دوزخ ته اچوي، ځان دوکه کیدای شي په دې نو زه خلاص شم. وما یشعرون، پوهېږي په خپل تاوان باندې لا شعور نه لري. نو دا خو د دې یوه معامله سوه د منافق. ګورې زده کوئ یاستئ چې منافق اکثره د مؤمنو د خدای دواړو سره په چل داسې یو کار وکړي دی چې دا عجبه ښه کار شو، خدای په خطا وتهی مؤمن، هغه مؤمن خو لاګی خطا وځي، نو الله خطا وځي، کله خطا وځي، دا منافقانه کار. بل فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم، په زړو کې د دې مرض ناجوړي ده. مرض په دوه معناوي استعمالېږي. مرض یو دا دی چې د انسان په بدن کې تکلیف، فرض کړه د یو چا په سر دایمي سر درد پر سره، د بل چا په بدن کې شوګر، د بل په بدن کې ملاریا ده، د بل په بدن کې لوته ده. دا مرضونه. یو بیا داسې مرض دی لکه جهل و ناپوهي، اوس د ده نه پر سر دا دی د زوی مړي، نه تبه کېږي نه بل کېږي، پر له وهلی دی، مګر دغسې ناپوه دی چې د انسان هر ګړی چې ورسره ګرځي بس نفس کې ورسره خېږي، ولې خو ګزاره سمه نه در سره کوي. دلته چې دوی دواړې معناوې مراد د دوی په زړو کې مرض دی. مرض څه معنی؟ یو دا مرض دی چې ګړی په ګړی دی په خفګان اخته دی. د منافق دغه رقم پریشاني د خوراکي زندګي. ولې خدای چې دوی څونه احتیاط په دوی کوي، په داسې لرې ساعته کې د مؤمنانو سره ګرځي چې اوس راپوه نه شي، اوس راپوه نه شي، زړه یې دغسې په لرزه، زړه یې قرار نه لري، دی یې کراپوس، خو دا خپله د زړه نه جوړي ده. دا پریشاني نه ده چې په خپل زړه کې یو سړی نه عبارت دی الله لکه نور تاسې په ژوند کې راپېښېږي، یو کار وایي چې اوس دا وکړم که دا وکړم، پر یوه اقدام نشي کولی سړي وامخسي چې اوس دغه وکړم که دغه، بس د زړه پریشاني ورسره باره خلک ورته وایي دی نه چې شي لري، ټینشن لري. نو دوی په ټینشن په خپل ځان کې مریضي ده، ډاکټران نشته. نو یو خو هغه مریضي ورسره ده، بله دا مریضي ورسره ده د دوی سره په دې خپل زړه کې چې د مسلمانانو سره حسد دی، بغض دی. دا بغض یې بل شی دی، هغه خپل په زړه کې چې دوی دوه طرفه دي چې دا خوا وکړم که هغه وکړم، ټینشن یې جلا دی او د حسد و بغض یې جلا دی. نو دلته عامه معنا هم راسو چې په زړه کې د دوی مرض دی هر قسم، هم سم د مرض ورسره دی چې دوا ته ضرورت لري، ټینشن لري، او هم دا بل مرض ورسره دی چې د مسلمانانو سره حسد و بغض لري، د رسول سره لري، د الله احکام دې نه دي خوښ او ښکاره کوي یې. نو په زړه کې ناجوړي ده. فزادهم الله مرضا، فزاد ورزیات کوي هم دې ته الله اعلی پاک مرض در مرض څنګه ورزیات. نو د چې سړی چې د ګور اسلام ته عقیده نه لري او د اسلام احکام خو ناراضي سي، د لمونځ خو بلا فزامت وکړي، منی نه مګر په صف کې به ودرېږي، لمونځ به وکړي. خلکو به زکات مثال په تور مؤمنان ورکاوه، دی به پر ځان زحمت کړي چې خپلې ګټلې پیسې به راجلا کړي، په زکات کې به ورله راورکړي. دا یې دعا. خو د اسلام احکام ورځ په ورځ نازلېدل، هلته خو اسلام نوی نور راکړي، اوس پر یوه قرار ولاړ دی، خو رسول به سنسته پر چا وحي نازلې شي. نو ده چې کوم تکلیف احساساوه چې د دوه احکامو به مخالف و، سبا ته به درې شو، د درو مشکل به ورته پېښ شي. اوس به بیا دا کوم او هغه په څنګه زحمت کوم، منله یې نه کوله. اوس به بیا دا درېیم کو، هغه به شپه نه وه تېره سوې، اصحاب البل آیات راغلي، بل حکم راغلی، او اوس بیا څلور شو، بیا دا کوم، بیا به پنځم نه، اوس به بیا دا کوم. نو چې روزمره به آیات نازلېدی پر ده باندې لکه ټاکه چې نازلېدلې، ولې خو نوي نوي حکمونه نازلېدل، الله وایي هره ورځ یې بوج ورزیاتوه. دا یې یو. بل دا و دغه ځان ته به نو کې ویل چې ځه هغه یو جنګ کدی وګټي، په بل جنګ کې شکست وخوړي، د خیر بیا زموږ انډیوالان چې که نور جنګونه وسول، په نورو کې نو بېرته باره د حکومت سمشت، د حکومت خبره راغله، تاسې به دې ته پام نفاق د مدینې څخه شروع شوی په مکه کې نه و. کېدای شي دې ته به متوجه شئ، د نفاق ماده ورېښه د مدینې څخه شروع شو. نفاق ولې شروع کېږي؟ په مکه کې د پیغمبر علیه السلام حکومت نه و، ګرد عمر چې اسلامي حکومت غالبه شي منافقان پیدا کېږي، چې حکومت په لاس کې نه خدای آزاد چې کولی هغه کوه. لکه اوس په د اسلامي ملکو کې منافق نشته، ولې خو ګرده چې هره ناروا کوي څوک یې لاس نشته،
هیڅ وکړه لاس نشي وره چې حکومت اسلامي جوړ شي بار دغه سړی چې ایمان نه لري ځان پټي وره کې راته فهم سپری په خدای نو په مدینه کې چې بیا دي الته خود څلور کم قومونه آباد بنو نغدر بنو قریظه يهود او اوس خزرج دا عرب او انصار ودل نو پیغمبر علی السلام چې ورغی چې حکومت الته جوړ کی په مدینه شریفه کې دغه اوس خزرج یو اکثر قبیلو دا به بشي اکثر خو ایمان راو او يهود ایمان نه راوړي هغه د دې احبار هغه علما چې وغونه منو بار زمر د لاس بیا د شکرانی او خیرانی وځي چې موږ ایمان راو بر خلک نبی علی السلام ته زما خلک کیڅ بر خو دین دغه حق سو شف د دسو کوم د دسو او سیاسي حکومت هم د دین هغه مخالفین و په دغه اوس خزرج کې به یو څه نه پر دغه منافقان دلته دوی وسته کېدل نو دوی چې بار ویل چې دغه حکومت هغه دی رنګیز داخله او تم هغه به بل علاقه سعود والخبر برالی براله پلاني کلا هم اصحاب پته پلانې شارم پاتې پلانې ځای ام تسلیم سو دا بل مرز پر به راځي کېدی دی په یو ته مناسي چې نن بیا واوري چې د نبی ارسن کباله وټول کړ لاړه بالاګر د کاډه سو خدای خبر څوک پر راټول څوک را جمع کړیو دا بل مرز کېدای چې د مرز زیاتوالی د بتسي متوجه است فزاد ورزيات کی ورډیل کی هم ودی ته الله اعلی پاک مرز په چی ورزيات دی د اسلام د احکام په نازلولو چې حکم نازلای پر د لکه بار چې ورته لکه غروي خو اقتدا نه درلود او کولای به مجبور کنه کولای خو رسوا کېدی او بل هغه د مسلمانانو پیشرفت په غزواتو کې چې علاقه فتح کول د کرا پر زعامت راځي چې اوه دا خو ګر سره د لاره ته پاچی راته اعلان ګر سره د حکومت راته اعلان کی نو په ذاتوالي به کوي چې الله پاک مراد ورزيات ولهم عذاب الیم ولهم دیلر عذاب دی الیم دردناک د علم ترجمه ته متوجه است عام مفسرین رحمت الله علیهم دا فاعل دی علم فاعل وزن دی فاعل په معنا د مفعول لکه جریح په معنا د مجروح عرب زخمه ته جریح وای نو دی خو زخمه کړه سوی دی د مجروح معنا قتل په معنا د مقتول دی خو وجل کړه سوی دی نو علم معنا مؤلم نو دا صفت عذاب څنګه مؤلم دی عذاب څنګه دردناک کړه سوی دی هغه دا دی چې دا د دروند عذاب دی بد عذاب دی چې کوم څوک په اخته دی معذب خو هغه دی وشه در تر معذب راتیر څخه خپل عذاب ته بیرته ورغورځي دی عذاب مؤلم دا د مبالغه ده پارس کله هیڅ په خبره تسویږي تفسیر بیزاوی رحمه الله لدا خام جائزه کړی دا چې هغه وای علیم په معنا د مؤلم ک د اسم فاعل په معنا ک اگر چې فاعل په معنا د اسم فاعل بخي کم یا ابتدي سو کمنه جار لازم مخشي رحمه الله هغه فاعل په معنا د مفعول ګرځول د فاعل په معنا کله راتلی تفسیر بیزاوی ولازم مخالف دی په جزء کې هغه گای فاعل په معنا سره د فاعل امراض معنا خرجون کی نو دی لره عذاب دی علیم معنا مؤلم د علام کې زیر ورکه مؤلم معنا خرجون او کوم علم وای خوش کړه سوی چې پر دای خوش نو خلاصه په پښتو چې درته وایم دې ترجمه کړي دی لره عذاب دی علیم دردناک دا معنی چې خپل د عذاب په درد اخته دي نو چې عذاب په درد اخته وي د دوزخ ور په خپل ځان پر راخوړه کیږي په عذاب دي نو او غسړی چې په دې کې ولاړی دا غسړی بس دا مبالغه یا کې په معنا د فاعل کې نه بیا دی لره عذاب علیم دردون کی دې ته درد ورلره کی کدا اس په ترجمه کې مولا په سره جلا کړي نو دی لره عذاب دی الله پاک علیم دردون کی یا په درد اخته عذاب دردناک کړه سو ولی بما كانوا يكذبون بما فسبب سره كانوا چې دی ويكذبون درواغ او نقالاوي دغه دی درواغ مؤمنانو ته په ځل کې کافر دي او غټ کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وسجد له وکړه دین ولاک لا اله تعقد لرني ولاک محمد رسول الله تعقد له کلمه خدای غوي عقیده څرګندیش ته یو ولا نه مننه کله اس خبره پوسواس بل نقشه بیان واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض واذا قيل چې لهم ديك لا تفسدوا فساد مکوي په الارض په ځکه دا څه کارو ته پاک د هغه سړی چې بیجن دای په ټوله ژوند محلیه د خیر ولا کړه دای بس نه ما راوړي نو خصنه ما فحشا او منکر خبرې تا دا غراوړي برابر ما قوم ته خدمت وکړي یا به د مثال په تور یو بل دغه منکر در تار د خمارخانه براو بس د شکیر خمارونه خلک پرشتي دا در تراړي برای ما اصلاحات وکړل د هر کار چې په خپل کوپر دی ام فساد دی دا د خپل کوپر چکیه ک نور خلق د کوپر د بجلاری تر راوړي په هم فساد نو دای سراسر فساد مګر چې ته وس درخواست ورته وکې چې فساد مکو دا بد کارونه دا بد رواجونه کلی ته مراوړه دغه فساد د الفان ګرځه در بدر په خدای کې وځي امور پیژنې یا خور پیژنې دا ته چی شي د شادي خدمت د مسلمانانو وکې دای په جواب کې څوای قالو دی وای
انما بشک انما چې د کلمه د حصر د طالبانو تاسو پوهیږئ لکه په پښتو کې سره دې وایي وایي نه د بل رقم بیا دغه چې دا زه درته وایم انما نه د رقم لکه د تاسو کې وایي فساد د کوم خو دی ته خو هغه د 1400 کال مخکې دماغ دی موږ اصلاح راوړو قوم ته ترقي ورکوو دا څه جهالت په قوم کې خپور دا هرګړی لمازه ته وځغله وروره وطن ترقي غواړي ترقي ورلره ورکړه اوس ترقي دی دغه ودی الله پاک دې د خبرې جواب ورکړي دوی د اصلاح دعوا وکړه الا خبردار ای مؤمنانو ای رسول ټول انسانانو ته چې دا په ایمان باندې ولاړ دي په دنیا خو به جوړ تعالی د دې معرفت کې انهم د منافقان هم المفسدون ګوره اپلای هم ذکر کوي په هم بیا تاکید وکي بیا المفسدون هغه خبره په معرفت کې انهم دی المفسدون دغه فساد پیښاږي چې په خبره خطا نه یو کار د شی ولا کوي قدم درسه ګرد سراسر فساد لکه د مثال په تور نجاست چې دی پاره کې پاک ځای است سره یو چې انسان په قاذورات کې د یو ځای پاک د بل ځای مردار سراسر مردار منافق دغه شی دی هم المفسدون دی فساد پیښاږي ولكن لا يشعرون ولكن دون خبر د لا يشعرون بیا لا شعور دي نستګي چې پر دا لا دغه ستور در بس د کړه د شعور قدر کار لا نه کی چې لازمه کار اوس قوت ترقی ورکی کدا قوم ته پسماندګي ورکی اوس دې ګوري زموږ ستې د خپل معاشره چته چې در دینی مدرسې په دی واخل به در سکول په ورس ټول کې فساد وکاشي کنه وکاشي هغه سکول چې په خوا کم شي زده کاوه اوس چې مخ پر نیمایي ودر دی ول د دماغ د لوڅ تصویرو ډک اچ په خوا به د مثال په تور صرف میر په یاد او قران به په یاد او صرف میر خو ته لکه بره به شافیه او کافیه په یاد او وس په خدای کدو آیات په یاد ولای پس درته ناس چې سرګری دی نیولې دماغ کې د نور شیان ګرځي دا ور ویژه لګر سره دماغ دا د ملاینو خبر خلک وس وځي نشي ذکر خدای دماغ ته نور چې دی چې دا ناس درته دماغ بل ځای اخته دی الته بل شي د بل پروګرام په دماغ کې چلیږي نو د دې دغه فساد چې دوه نشکاره فساد او د په دغه لانه پیژ د اسلام په پیژ د علاوه د شعور پر سره نه دی په دې نه پیژ په قوم څه څه کې وکړه د چې دې جوړ کړل نو دا نقشه خو جزدا سو چې د منافق بل علامات شې سوله چې ارڅونه ګناو فسادي د پر هغه باندې د چانو مرجه د اسلام د ترقینو پر دای بل شی د ویښه او بس چې بوري حالت چې کم zarar راوړي ما اصلاح راوړي ما ترقی قوم ته ورکړ بل سوای واذا قيل لهم امنوا د مؤمنانو د طرفه صدیته د شول چې امنو ایمان راوړي واذا وقت قيل چې ویل شي د طرفه د چا د مؤمنانو لهم ودیته چې امنو ایمان راوړي قسم ایمان قبول کدا واست سبل کې مزبذب کېږي کما امن الناس کما امن لك ایمان چې راوړي الناس خلق په الناس کې د الف لام د عهد د پاره دي مراجعه د چاریری کبار خدای ابو بکر صدیق سفر کم اسلام راوړ د حضرت عمر سفر کم ایمان راوړ د پلاني صحابي یا اوغه په اهل کتاب کې چې ایمان راوړ لکه عبد الله ابن سلام په يهوديو چې ایمان راوړ په صداقت ایمان راوړ چې لکه دغه خلک دغه مؤمن تاسو پر مؤمن د ځان نوم یې برځان د مؤمن نوم یې مګر کوي هغه کارونه چې کافر ورته اړیان دي دلته بیا دې څه جواب قالو دی وای انؤمنو کما امن السفهاء انؤمنو ايام ایمان راوړ کما امن لکه چې ایمان راوړ السفهاء بعقلان په اوس معاشره کې توسل ته وګوره ارسړی چې دی چې شه زده زیات سم لا جوړ کم انا ملا خو ما زی ولا کین لري شکرنه نو خرد دغه نه بعید ورته ښکار کی وس یو سوال دلته وایي شه چې دی ته وایي چې ایمان راو دی زدم د اقلال پر کم ایمان را نو ته د خو منافق دی کو پټی نو خدای ښکارا کی په خلای پر آیات باندې سوال ورګیږي کافرانو بار اوسې د آیاتو خبرې خو نه پر لګیږي در اوسه ګډ وته الله منافق دي هغه خپل ایمان پټي د کفر پټي ایمان خلکو تشکار کوي نو خدای خبره خو د کفر سوچ دی مؤمنانو ته ګډ چې زدا بیا کلان پر کم ځان نه کوي خو هغه د کفر ښکارا کوي کنه د دې جواب دادی چې دا مؤمنان دوه قسم دي یو شان او شوکت والا مؤمنانو لکه حضرت عمر صاحب ابو بکر صاحب نور دغه اصحاب کرام چې دغه مخه چا سونو سواله وغه ته اغلار ورسره مکول البته چې بغه خبره تناسب دغه دا ضعیف مسلمانان یو د پلاني زیارت شتېدل دي د لیکور لرنه په مسجد کې بيجیږي کسره بل د پلاني زیارت شتېدل دي ایمان راوړ دي خپل قوم ویریږي هغه وجه وغه ته چې پکې نستل چې مزداد خورانو بیا کلام خلک یې تاسو وغه ته مخامخ وای دا یو جواب بل جواب یې دادی چې دا خو وغه دعوت ورکړي دي چې بخپل اسول ته دې ته ګور شرمایا نه لري اوس ما سم دغه شی جوړی لکه دی چې دینو برچې چې ته د برندل ته ګورې چې تړلې دي جری کې وګوره چې زنځ پکې پور کیږي خو جره اصلاح کې نه کدا تاسو نه راځي
کېدای شي مضمون ته متوجه جواب څو رقمه شو 2 رقمه شو یا دا دي چې دا هغه دعوت خو هغه ضعیف مؤمنانو چې باور کې دا هغه ته مخامخ دا زه د ځان ولاکه بیا عقل جوړوس نه عقلانو پر کوم اسلام راوړم دا خو نو بیا عقلان چې په خپل خیر او شر نه پیږي بس تر نبی علی السلام ګرځه قربان دي بار ګرځه مال په جهاد کې یا در ایاله پوری پکښې کې ورک دي دا راکه دا بیا عقل نه سم کوي دا ضعیف مؤمنانو کې لاغه اقوال چې کوي هغه د قوی څه کوي یا دا دي چې هغه دعوت وګور کاوه دي چې بیا یوازې سوس پاره رسبر بس بیا عقل جوړي زه ولا کړ ځانه بیا عقل جوړوي سي واذا وقت قيل چول سلهم دي تامنوا ایمان راوړي کما امن لك چې ایمان راوړي دي الناس دغه خلکو چې د پیغمبر د صادقین اصحاب دي یا د اهل کتاب د طرفه چې ایمان راوړي دي هغه د عربو قالوا ديول ان نؤمنوا اي موږ ایمان راو کما امن لك چې ایمان چې راوړي دي الصفحاء دا بیا کله نظم د بیا عقل پر کم شي جوړه چې خپل ګټو تاواله نه پیږي نو د چې دا بیا عقل نوم پر مؤمنانو کې شاو الله څنګه جواب کوي الا خبردار انهم بشک دوی هم دي الصفحاء بعقلان بیا غره هم دي وهم دي الصفحاء ورته معرفه کوي بیا عقل په دک ده چې د خپل رب نه پیږي د خپل رب احکام نه پیږي ځان ته وشار وای ولكن لا يعلمون ولكن دون خبر ده لا يعلمون دي پویږي نه ګوره د مخه شعور دې نستیکا ودا پلای علم وجد قرآن ذکر هغه شیان چې د سترګو نه عام دي جنت د شخص ذکر هغه د حواس کار نه دي چې علاوه شعور نه دي هغه د عقل کار دي الله علم نه است دی هغه شیان نسی ذکر د ګوره د لا يعلمون څنګه استعمال شو چې علم نه لري وجه خودلته د احکام خبر د احکام ذکر ته خو علم ویل کیږي دی علم نه لري عقل نه لري دا رقم چې اشیاء پس دکې هغه شعور کولري شعور خو خرم لري مګر احکام نه دي دا بل نقشه سول هغه څه هغه دا دی چې د منافق قانون دا دی چې اهل دین خلق و بیا عقلی ته نسبت دي چې ارس اهل دین چې دي د خوره کې تعلیم نه دی کړی هم خو نه ان پړه ولې نه دی کړی ولې خو ته شکل کې مدي پتلونه کې مدي علم معنا پتلون علم معنا نکټای خدا غلطه ده علم خو د دماغ شي دا خو د لباس شي نه دي چې ما لباس کزار کوم مرز علم نه لري نو دغه د دې بل نقشه سوي چې اهل دین ته د احکام په خاطر چې د اسلام احکام تطبیقي یا د لباس په خاطر د عقل نومې پرې شي دي په مشک خونو اومګه دغه رقم د خدای هیګستا چې جن په بدنامه دي نو دوی هم بروي چې ماته وجه د عقل وسو سوچ د استا په عمل جنم شرمېږي چې وس حضرت عمر صاحب راولي پرې په خدای کې په ولا خزم بلاس دا خلک پر جن متاوه منافق نقشه دغه د چې هغه اصلي جندار ته بیا عقل یو دغه دی چې فرما او تا باندې تاوان دی ولاکه یا د اسلام په باندې دی یا د کفر په باندې د خپل شهوت په باندې دی مګر په جوړه کې د چا راپورته سوي د اهل علم دا فرما تاوان دی ته بزنه جته بوای چې بابا ما د صفه ووزه د طالبان رنگ ثابت کیږي یا د مدایان رنگ ثابت کی ته خو دی به خلاص مړ نه دغه به عقلان نه دته چې به عقل وای دا د نفاق نقشه نه ده دا خو د همدردی نقشه ده چې مړ زما سخت مردار کړی زما صفته بدنامه دي یا هغه چې هغه واقعي اهل دین د علم په هان دي پرغو د اقدار نوم دي دغه د نفاق نقش ده به سره جلا کوي الله تعالی دې توفیق دې کو اعمال راکړي واخر دعوانا الحمد لله